او دغه ځای ډېر زور راکړي چې په دغسې وخت کې په دغه 21مه پېړۍ کې په دغه عصرن او ماډرن دنیا کې بیا هم پر یو پلاستیکي فرش باندې شاګردان ناست دي او ځینې شاګردان بیخي فرش هم نه لري، خیمه هم نه لري، په دې سره ټک او په سره ګرمۍ کې ناست دي. د شملورو وطن د شملورو زموږ الله جل جلاله د قیامت په ورځ باندې فقط د خپلو مخلوقاتو شتمنو خلکو څخه فقط ګیله وکړه چې زما دین، زما یو بنده، یو تنکي ماشوم چې زما مخلوق و هغه زده کوي او په داسې تکلیف و زحمت باندې و. د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د دغه ګیلې توان و طاقت هیڅ بنده او هیڅ مخلوق ونه لري. د پسرلي سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلي سکنی ورور دی. هم وایه د خوشحالۍ ځای دغه و چې الله جل جلاله هغه مدرسه چې دوی په دغسې تکلیف و زحمت کې ناست وه د هغه بدل الله پاک جل جلاله تور کړي دي چې دغه صنفونه جوړ شوي دي. خو ضرورت یې دا دی چې اول سر کې د دغه کلکینان او دروازې فرشونه دغه د احاطې چاردیوالي دیوال او دغه څخه وروسته یوه برمه د اوبو دپاره او د برق ټوله مکمل هغه د دوی د شمسي هندارې برق کولران و پنکي و دغه شي ضرورت دی چې دغه ځای ژر تر ژره په دې ګرمۍ کې په دغه دروند او لوی عظیم اجر کې چې خدای جل جلاله موږ او تاسو شامل کړي په دغه ګرمۍ کې دغه ځای ورته اماده کړو، برابر یې کړو او همدغه مدرسې ته یې وسپارو. ځان فرض ګڼو ساتل یې زخمي زخمي دی جوړول یې باندې تیر شوی خو نړۍ جنګ شل کلن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی رکو نور د نفرت زړی اراده ساتو لوړې لوړې رکو نور د نفرت زړې. 15 کیلومتري باندې مسجد نسته. دوی د پاره د الله جل جلاله خپل د پلارو د نیکه ټولو مؤمنانو د ثواب په خاطر باندې دلته یو تقریبا 300 متره ځمکه دغه خښتو شان چې پکښې پرتې دي دغه وقف کړي دي د مسجد لپاره. ځان فرض ګڼو ساتل یې زخمي زخمي دی جوړول یې د هر ورور، د هرې مور، د هرې خور چې اراده وي د الله جل جلاله د کور جوړولو لپاره همدغه بهترین موقعیت او بهترین ځای دی چې اوبه یې هم لنډې دي او مځکه یې هم لله فی الله وقف ده. ځان فرض ګڼو ساتل یې زخمي زخمي دی جوړول یې په ځان فرض ګڼو ساتل یې زخمي زخمي دی جوړول یې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله نن د سروې پروګرام لرو، نو انشاءالله العزیز تاسو را سره اوسېږئ، پروګرام تر پایه را سره وګورئ. د خیر کارونه دي، تاسو هم د خیر کارونو ته را دعوتوو، راځئ چې په ګډه باندې دغه د خیر کارونه تر یو منزله پرې ورسوو. نو څو ځایونو به ځو، د هر ځای لیدنه به کوو او د خلکو په تر یو حده پورې اواز اورو، د هغوی غږ به اخلو او د دې تر څنګ به دا هوډ کوو، دا عزم به کوو چې د دغه ځایونو سره به موږ د لایزال رب جل جلاله د رضا په خاطر او د آخرت لپاره او د هغه سختې ورځې د حساب د هغه لپاره د یو څه برابرولو په اساس باندې کومک او مرسته کوو. نو راځئ تاسو لومړی ځای را سره وګورئ، بیا دوهم، بیا دریم. دا مو یادونه وکړه چې 3 ځایه به انشاءالله العزیز ځو او 3 ځایونه په مختلفو ساحو کې دي، په وتلو ساحو کې دي. واقعا هم ډېر دا مو له ډېر وخت څخه منتظر کړي یم چې موږ درځو، پر موږ یې اواز نشرول دي، کومک کول او د همدغه ځای بنا او بنیاد د الله جل جلاله اراده او د الله جل جلاله په کومک او په د الله جل جلاله په اراده باندې انشاءالله العزیز دا کار ترسره کېدلی شي. راځئ پروګرام تر پایه را سره وګورئ. جزاکم الله خیره. د
شملوارو وطن د شملوارو وطن د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور. دوستان الحمدلله چې موږ لومړی ځای چې موږ یادونه کړې وه چې داسې به ځو دغه ځای ته دغه دوه هغه صاحبان چې دي دلته د الله جل جلاله د رضا په خاطر بغیر له کوم هدف او مقصده خپل د پلارو د نیکه ځمکه چې دلته ډېره قیمته ده د سړک څخه تقریبا 100 متره په فاصله کې چې په دغه شاوخوا کې تقریبا پر 1 کیلومتري به مسجد نه وي پر 2 کیلومتري 5 کیلومتره نشته 5 کیلومتري باندې مسجد نشته دوی د پاره د الله جل جلاله خپل د پلارو د نیکه ټولو مؤمنانو د ثواب په خاطر باندې دلته یو تقریبا 300 متره ځمکه دغه خښتو شان چې پکې پرتې دي دغه وقف کړی دی د مسجد لپاره غواړي هر څوک چې خپل څوک غواړي دلته کومک وکړي د مسجد جوړ کړي د الله جل جلاله کور جوړ کړي رب جل جلاله د قیامت پر ورځ باندې اجر ورکړي الله تعالی جل جلاله به ډېر ثواب ورکړي او خدای جل جلاله به د دوی په ژوند کې برکت راولي دوی خو دغه قرباني وکړې ده چې د مسجد لپاره ځمکه پرېښې ده موږ تاسو به دا قرباني ورکوو چې همدغه مسجد به له صفر شروع کوو جوړوو به دلته مخامخ په دغه سړک باندې دکانداران دي او کلی او محل دي او هېڅوک بازار دی مکمل په زرهاو دوکانونه شاوخوا دي یو څوک هم د دې نسته چې هغه نږدې مسجد ته ولاړ شي لمونځ وکړي کله د سړک پر غاړه باندې ولاړې کله د دوکانو کې ولاړې مخکې ملا صاحب درولې چې جومات کې هغه نه سړک پر دې لاس صفه لکه دا ځای وغځېرک زغم سکونه ولاړ لس صفه ولاړې نو دغه ځای چې دی دغه ما مخکې هم یادونه وکړه چې لنډه برنامه به کوو او څو ځایونو ته چې موږ ځو د هغوی په فقط اناونس اخلو د هر ورور د هرې مور د هرې خور چې اراده وي د الله جل جلاله د کور جوړولو لپاره همدغه بهترین موقعیت او بهترین ځای دی چې اوبه یې هم لنډې دي او مځکه یې هم لله فی الله وقف ده دغه 300 متره که بیا چیرې ضرورت و هغه مو دوی ته وویله چې نوره مځکه د 300 خو تاسو د الله لپاره وقف کړې ده که نور ضرورت و هغه به موږ درڅخه په یوه مناسب قیمت باندې رانیسو چې مسجد و جامع ښه غټه جامع جوړه شي د ټولو مسلمانانو لپاره د ټولو مؤمنانو لپاره یو د الله جل جلاله کور جوړ شي او د دوی د عبادت لپاره یو ښه ادرس یو ښه د اوبو شبکه به جوړ کړو د مؤمنان چې اوبه د دا ځای څخه وړي ثواب به یې زموږ او ستاسو وي نو دغه ژوند دی چې په ژوند کې حاجي هغه بله الله پاک خیر درکړي امین که الله دې ژوند درکړي دغه مسلمانان دي دغه ګرد دا دي چې ویني او دغه دوکانو مخته مو ملا صاحب درولې دي لمونځ راکوي ولا د سړک پر غاړه ور چې یو موټر پکې ونه موسلي په دا صاحب کې دغه ځای د خدای دپاره موږ دغه ځای پرېږدي د خپلو نیکهګانو د خپلو مړو دپاره الله یې تاسو ته اجر چې الله پاک یې ودونه راکړي تاسو هم دا د شرکت راسره وکړئ چې خدای پاک چې وس قدرت درکړي د خدای دپاره مو پرېښي دي د خدای دپاره یې تاسو راجوړوئ او بالکل په دې کې موږ دغه کوو صلاحیت کوو دا د خدای کور دی د الله د کور د الله د رضا لپاره دغه مځکه وریله کړې ده اوس مو هم وریله کړې ده تاسو چې خدای وس قدرت درکړي امین که د ټولو مؤمنانو سره نو دوستانو تاسو دغه ځمکه راسره وګورئ دلته واقعا هم ډېر ښه موقعیت دی یعنې دغه مځکه متر دوی ته په 2800 افغانۍ خرڅېږي 300 چې تاسو په 2800 افغانۍ کې ضرب کې ډېرې پیسې کېږي خو دا چې دوی د الله دپاره وقف کړې ده دا د دوی ایمان او واقعا هم د دین سره محبت او د الله جل جلاله سره محبت دی او د الله جل جلاله رضا حاصلول دی رب جل جلاله دې اجر ورکړي نو ما مخکې هم ویل تاسو ته هم وایم چې موږ یو وسیله یو رب جل جلاله به که چیرې الله پاک دغه ثواب زموږ په تقدیر کې لیکلی و دلته به د خیر وخت ډېر ښایسته مسجد ولاړ بس دا الله مهربانه دی سلامت شي الله دې خیر درکړي جزاکم الله په 3500 خرڅېږي دا ګران دی مسجد ډېر ګران بالکل هغه پای ته ځای چې ودی وای چا رانیول سړک ته به نږدې د مسلمانانو د خلک به ورته راځي
کورو والا او د بازار والا به ګډ ورته راځي په دا خاطر مو که نظام ځکه په ډېر نرخ لري دا چې ورزاق پر وکړي په 4000 میټر نه پاتې او په 4000 خو بس الله دې تاسو ته اجر درکړي. تاسو چې دا اراده کړې ده او د پیغمبر علیه السلام د امت یو خصوصیت دا دی، د پیغمبر علیه السلام د امت یو خصوصیت دا دی چې د خیر اراده وکړي، که هغه کار ترسره شي که نه ترسره الله پاک اجر ورکړي، د دې اراده وي. او د نورو انبیاو د امتونو بیا دا خاصیت او خصوصیت نه و، هغه چې به د ګناهونو اراده وکړي الله پاک عذاب ورکوي، که به د خیر اراده کړي تر څو د خیر کړی نه وای الله پاک ثواب نه ورکوي. بس رب جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي. دوستان تاسو راسره اوسئ، موږ همداسې ځو د کومو ځایونو وعده چې مو کړې ده هغوی ټول ته نن به ورځ دې ته ځانګړې کړې ده چې مسجد ته ورځو، بل مسجد ته ورځو، مدرسې ته ورځو، د دې ټولو مشکلات راخلو. د کومو مؤمنانو چې په وسه او کومک یې په وسه پوره او خدمت یې په وسه پوره و هغه به انشاءالله العزیز سره کوو، داسې به روان یو. الله دې تاسو ته اجرونه درکړي، خیر رسي. جزاکم الله خیرا. د شملوارو وطن، د شملوارو وطن، د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی، د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی. د باعزت شملورو استوګن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. په ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې، په ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې. باندې تیر شوی خو نړۍ جنگ شل کلن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. رکو نور د نفرت زړی اراده ساتو لوړې لوړې، رکو نور د نفرت زړی اراده ساتو لوړې لوړې. ودانولو ته یې هر وګړی ژمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی، وطن. السلام علیکم. ستړي مصر سیمان شایست بخیر است. السلام علیکم. جگه که ستړي مصر شایست بخیر است خیرت دی. ستړي مصر سیمان شایست بخیر است خیرت. ستړي مصر جوړ په خیر خیرت دی. ستړي مصر ټول سلام څنګه بخیر است خیرت دی. الحمدلله شکر د شایست بخیر است. ماشاءالله دا خو مشغټ مسجد جوړ کړی دی صاحب. ولم څونه کارونه پاتې دي. دا غوړي څه کار چې دی دا اوس موږ روان کړی او دا چا 1500 چا زر چا 1500 دا سره ټول کړی دا ځایګان دا څه کار مې روان کړی نور مکمل کار پاتې دی. مکمل کار پاتې دی. شو اوس پلستر شروع کړی دی وا کلکینان یې پاتې دي بل کلکینان دي او دروازې دي دا فرش دی برما نه دی نلکې و جرا و دا شی نه لرو نو په جیب دلته ولاړو د پلشکانو سره پارېږي. د څونه وخت کې شروع کړی مو؟ نو ډېر وخت کې شروع کړی کال به اوښتی در کله اوښتی تقریبا یو نیم کال ته نږدې دی اوس. یو نیم کال ته و.
نو موږ خدای دوستان ته وایي چې ماشاءالله دغه صاحبانو اخلاص ته الله پاک قبول کړي خدای جل جلاله دې اجر ورکړي چې همیشه دغسې یو احساس لري چې په 1000 په 500 په 200 افغانۍ باندې پیسې ټولوي او یو غټ مسجد جوړي دا به جامع یو جامع ده. یو غټ مسجد جامع الله جل جلاله دا دی اوس تر دغه اندازې پورې رسولی دي نو کارونه یې رښتیا هم چې د دوی دغه پلستر چې خلاص شي بره باندې نور شی نه وي بله به د دوی کار زم خلاص شي بله به پیسې نه وي او نسته دغه پلستر د باندې نه کېږي دا دغه دننه کار دی دننه کار نو ضرورتونه چې د مسجد دي نو په لومړي سر کې مسجد دا په ضرورت دی چې دغه لوړ چت باید ګچ شي لاندې فرش دا باید کنکریټ سي نه او د دې د برق سیستم دی د باندې د فرش سیستم دی شاوخوا او د کلکینانو دروازې دي مکمل دغه مسجد مسلې دي او تر ټولو مهمه نقطه او تر ټولو مهمه نقطه د برمه ده چې برمه ډېر دلته اوبه په څو متره دي تقریبا 50 دغسې دي ګل یې وه خلک دلته برمې څو متره وهي 100 متره بیا ښه کار کوي وه مسجد څونه دغه لري دغه ساحه چې د حاجي صاحب د مولوي صاحب د مسجد حجرې یادونه وکړه دا تقریبا څونه وګورو ښه راځي ویې ګورو د شملورو وطن د شملورو وطن د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د باعزت شملورو استوګن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن خو په هر صورت باندې دوستانو د دغه مسجد چې در دغه ځای پرې کار شروع شوی دی راځئ موږ او تاسو خپله حصه پکښې واخلو دغه مسلمانانو خو در دا ځای پرې خپل همت کړی دی چې مسجد یې پوښلی دی مکمل یې په اوله خښته باندې راپورته کړی دی ټول کارونه یې کړي دي موږ او تاسو به د کلکینانو په برخه کې کومک وکړو د اوبو د برمې په برخه کې د اودسو ځای د مسجد د حجرې ځای او بل چې شو لوړ کښته فرش و او نلکیان د ټولو شیان مکمل هر څوک غواړي یو دروازه و یو ګیټ دغه د احاطې دیوال چې مسجد د ټولو شیانو څخه په امن سي خدای جل جلاله به یې موږ ټول ته اجر راکړي نه نو دغه خلکو خپل چې واقعا ماته خو ډېر خوند راکړي چې د خلکو خپل همت کړی دی تر دغه اندازې پورې د مسجد د ځای رسولی دی چا ښځې لاوله چې 200 افغانۍ ورکړې دي وایي دا پکې ورکړه ښځې 200 مسجد سرپرستي د چا په غاړه دی د دغه حاجي صاحب ښه صاحب دا خو دونه د خیر کاره شروع کړی دی ماشاءالله نه وخت عادي ده. دا څومره څه په سوي دی چې دا برق ونیولم پروش کړه داسې کاټ کړم دا تیږي برقي وي زیاته مې ټانکۍ سموله په سر مې برق و برای چوپتي و برق مې سم دغه ټانکۍ مې سمه چوپتي چې مې لاس ور واچ هغه پر برق کتاوه فراره ونیوله کوټ یې کړلم ورسره بیا هم په خدای بوته ژوند راغی خو الله پاک جل جلاله عجیب ذات دی نه خلک لاسونه پښې و هر شی لري بیا الله پاک داسې کار نه ځنې اخیستی وه خو حاجي کاکا دا دی ماشاءالله دغه لا د خوشبختي ده چې خدای پاک جل جلاله دا دی د ده په سرپرستي کې دا د مسجد جوړې شي ټول مؤمنان کومک کوي د ټولو څه د ټولو یې کور ودان او داسې با احساسه خلک واقعا هم ډېر د ستایلو د قدردانۍ وړ دي سړی قدرداني وکړي ویې ستایي نو تاسې ورته وایاست د خیره سره د حاجي صاحب د الله پاک جل جلاله دا ټوله شیان جوړ کړي د خیره سره چې دغه مځکه مور سره درکړه برابر ډېر ښه ځای جوړ شي بیا کوم یو وخت دلته یو مدرسه جوړول د شاګردانو د درس لپاره یو بل شی جوړوي زه خو دوستانو ته بیا وایم چې په دې مسجد کې لومړی تر ټولو اشد ضرورت د برمې دی
په دوم قدم کې د کلکینانو دی، په دریم قدم کې د دغه کنکریټ دی، په څلورم قدم کې د اودسونو ځایونه دي، په پنځم قدم کې د لوړ چت سمول او د مسجد د مسلو د دغه شانو ضرورت دی. او په اخري قدم کې چې موږ داسې چې مثلا البته اخري قدم به داسې چې شپږم قدم چې مولوي صاحب ته یو حجره ورجوړ سي، بیا د ټوله محل د کوشتي شاګردانو ته قرآن کریم ور زده کړي، دین ور زده کړي، لمونځ ور زده کړي. الله پاک جل جلاله به بیا موږ تاسو ته تر قیامته دغه اجر او ثواب راکړي. د شملوارو وطن، د شملوارو وطن، د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د پسرلي سکنی ورور دی، ډک لري د یو لور په لور دی. د پسرلي سکنی ورور دی، ډک لري د یو لور په لور دی. د باعزت شملورو استوګن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. په ځان فرض ګڼو ساتل یې، زخمی زخمی دی جوړول یې. په ځان فرض ګڼو ساتل یې، زخمی زخمی دی جوړول یې. باندې تیر شوی خو نړۍ جنگ شل کلن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. رکوو نور د نفرت زړې، اراده ساتو لوړې لوړې. رکوو نور د نفرت زړې، اراده ساتو لوړې لوړې. ودانولو ته یې هر وګړی ژمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د رنګینو دوستانو تر ټولو مستحق ځای ته رالو. واقعا بس د الله جل جلاله دغه چې نن ناستې ده، به انشاءالله العزیز یو وخت د الله جل جلاله د کورونو پر منابرو باندې ناستې او د الله دین دعوت به چلوي. یو شاګرد والله علم چې تاسو به فکر سوي که نه، دغه ګډوه کې دی د څښلو یعنې اوبه په دغه ګډوه کې څښي، په دغه 240 درجه ګرمۍ کې دا د څښلو اوبه په دغه ګډوه کې دي، نور شی خو نشته. او دغه یې صنفونه دي. دا بغل ته دغه ځای د اودسو ځای، دلته خلک اودسونه تازه کوي، خو بیا هم فرش خو نشته چې د فرش خپل ترتیب ورته جوړ سي، پر فرش باندې کښېني. د اودسو په ځای کې د دې صنف دی او دلته سبقان وایي، او سبقان هم تقریبا پر 2 تلو باندې وایي. او د ناست ځای خو بیخي نشته، 50 نفره شاګردان په دغه د اودسو ځای چې ماپښین دلته شاګردان او نور د محلو خلک راځي اودسونه تازه کوي، چې هغه د اودسو خلک ولاړ سي، بیا د دوی صنف چېرته دلته صنف دی سبقان وایي. او تقریبا حفیظ صاحب څو شاګردان دي؟ 250 ښځینه او نارینه تقریبا دلته زده کوونکي شاګردان دي. خو تر ټولو د خوشحالۍ ځای دا دی چې هغه به اوس وروسته درته وایو، چې هلته د شي ضرورت هغه به هم انشاءالله العزیز درته وایو چې دوی په څومره تکلیف او زحمت باندې د خپل دغه کړي دي. یو ځل د دغه ځای ګرمي هم د ډېره زیاته زل ته 3-15 دقیقې تقریبا نسم درېدلی، خو دا چې یو شاګرد سهار د 7 بجو سره ځي، بیا تر 12 بجو پورې دلته ناست دي. نو په دغسې حالت کې زموږ که الله جل جلاله د قیامت په ورځ باندې فقط د خپلو مخلوقاتو شتمنو خلکو څخه فقط ګیله وکړه چې زما دین، زما یو بنده، یو تنکي ماشوم چې زما مخلوق و هغه زده کوي او په داسې تکلیف و زحمت باندې و، د قیامت په ورځ بیا الله جل جلاله د دغه ګیلې توان و طاقت هیڅ بنده او هیڅ مخلوق ونه لري. زه خو چې رالم واقعا هم دومره بس هغه
دغه خوند راکړي چې الحمدلله دغه دیني او ملي او اسلامي جذبه دومره زیاته ده چې په دومره ګرمۍ کې هم خلک خپل اولادونه دغه درس او تدریسي ماحول ته راولي او دغه ځای ډېر زور راکړي چې په دغسې وخت کې په دغه 21مه پیړۍ کې په دغه عصرن او ماډرن دنیا کې بیا هم پر یو پلاستیکي فرش باندې شاګردان ناست دي او ځینې شاګردان بیخي فرش هم نه لري خیمه هم نه لري په دې سره ټک او په سره ګرمۍ کې ناست دي دغه شی واقعا هم زه ډېر وځورولم راځئ چې موږ او تاسو د دغه مدرسې سره کومک وکړو الله جل جلاله راضي کړو نو راسره اوسئ د خوشحالۍ زیری به هم درته وایي هلته د ضرورت ترتیب به هم درته وایي جزاکم الله خیره د شملوارو وطن د شملوارو وطن د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د باعزت شملورو استوګن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی په ځان فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې په ځان فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې باندې تیر شوی خو نړۍ جنگ شل کلن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی رکو نور د نفرت زړی اراده ساتو لوړې لوړې رکو نور د نفرت زړی اراده ساتو لوړې لوړې ودان ولو ته هر وګړی ژوند دی وطن دی وطن دی وطن دی د دوستان ته به هم وایي د خوشحالۍ ځای دغه و چې الله جل جلاله هغه مدرسه چې دوی په دغسې تکلیف و زحمت کې ناست وه د هغه بدل الله پاک جل جلاله تور کړي دي چې دغه صنفونه جوړ سوي دي خو نور کار یې تقریبا له ډېر وخت راهیسې تقریبا څومره وخت کې چې ولاړ دي 4-5 شپږ میاشتې تقریبا د دا ځای کېږي ضرورت ته دا دی چې اول سر کې د دغه کلکینان او دروازې فرشونه دغه د احاطې چاردیوالي دیوال چې دیوال نه دلته کله زندګي کېږي خو سامان او شی راسي او دغه څخه وروسته یوه برمه د اوبو دپاره او د برق ټوله مکمل هغه د دوی دا د شمسي هندارې برق چې ورته جوړ سي او ګروپان او شی ورته برابر سي دا بل او کولران او پنکې و دغه شی ضرورت دی چې دغه ځای ژر تر ژره په دې ګرمۍ کې په دغه دروند او لوی عظیم اجر کې چې خدای جل جلاله موږ او تاسو شامل کړي په دغه ګرمۍ کې دغه ځای ورته اماده کړو برابر یې کړو او همدغه مدرسې ته یې وسپارو دغه 40 کاله دغه 50 کاله چې دا کم جنګونه کم دربدرۍ سختۍ چې راتلې دغه نتیجه دغه ده چې موږ او تاسو یې وینو چې زموږ او تاسو تنکي ماشومان چې هغه واقعا او تر ټولو چې په دا سخته ګرمۍ په دغه سخت حالت کې دلته ناست او جالبه لا دا ده چې په دې مدرسې کې دوی هېڅ فیس هم نه اخلي مفت فی سبیل الله کې ځینې استادان ته چې معاشات دوی ورکوي هغه استاد یا په اصطلاح باندې خپل ترمنځ پیسې سره تقسیموي یا پیدا کوي په د مدرسه کې مصرفوي خو رب جل جلاله دې ورته اجر ورکړي حاجي حفیظ صاحب دلته راسه دغه حفیظ صاحب ته مدرسې ناظم یې حفیظ صاحب مبارک د مدرسې ناظم دي نو په همدغه مدرسه کې د خیره سره ډېر ژر زما خو غوښتنه دا ده د ټولو مسلمانانو څخه چې ژر تر ژره
د دغه شاګردانو د ژوند مسله ده چې موږ او تاسو دغه شاګردانو لپاره ډېر ژر کومک وکړو او دغه مرکز ژر ورته فعال کړو. یو د احاطې دیوال دی، دروازې او کلکینان دي، پرشونه دي او دغه څخه راوروسته برق دی، یو برمه ده چې د برمه ورته جوړه شي، خو د شاګردانو د څو تشنابونه یو دوه تشنابه چې د مدرسې شاګردانو استفاده ځینې وکړي د مدرسې ځای. خدای جل جلاله به موږ او تاسو ته اجر راکړي. یو شی تر ټولو مهمه شی چې موږ باید ورته متوجه سو، دا ځای ټول الله پاک جوړ کړی دی، خو د روز پر زموږ او تاسو حصه نه پکښې کې، اوس په زموږ او تاسو حصه پکښې کې. خدای جل جلاله دا ځای زموږ او تاسو په توسط باندې فعال کړي، نو الله پاک جل جلاله به موږ او تاسو ته اجر راکړي او دا به د الله غټ احسان چې په دې کې موږ او تاسو خپل حصه وګورو. کنه دا ځای هم داسې نه پاتې تر قیامت پورې، دا به خامخا جوړیږي، خو ګټه باغ چا کړي چې خپل حصه پکښې واخلي. اوس هم دی دا کوم ځای چې وکړي د الله دې ورته اجر ورکړي. خدای پاک دې ورته دلته یو معیوب کا مولوي صاحب دی، هغه دغه ځمکه وقف کړې وه د مدرسې لپاره، بیا دغه ځای کرا دا دې جوړ شوی دی در دغه ځای پورې. نو الله پاک جل جلاله ته به یې پرېږدوه، یوه ګډه دعا به وکړو چې الله پاک یې څه شي جوړ کړي. خدای جل جلاله به زه خو ټول کله چې هر ځای ورغلی یم زه هم وایي چای راسره وڅښئ، ډوډۍ زه ورته زه هم چای ډوډۍ دا دی 2 رکعت صلات حاجت لمونځ وکړي چې الله پاک جل جلاله دا ځای جوړ کړي. بس دغه زموږ چای او ډوډۍ دواړه دي. حافظ صاحب یو دعا وکړه، دا شاګردان دې راسي دلته راسي د خیره په ګډه دعا وکړو چې الله پاک جل جلاله به مولوي صاحب راسه دعا وکړه چې دا خدای پاک جل جلاله دا ځای ښه جوړ کړي، ښه په استراحت باندې د دین چې شي درس او تدریس تاسو وکړي. خدای جل جلاله دې سز د ټولو قرباني قبول کړي. دا اکثر استادان معاش نه لري، دلته ساره زه تر غرمې پورې درس کوي. تر ټولو جالبه دا ده یعنی الله پاک جل جلاله چې خپل د دین ساتي او دا چې ویل دي چې الله پاک وایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دا څه معنا چې زه خپل دین مفتم خلق ساتي. په دې درود 40 درجه ګرمۍ کې په چش کې دغه شاګردان او کوچني شاګردان ځینې خلک دلته شتمن خلک په دغه وختو کې خلک څه کوي، دولتي مکاتب ټول شان رخصت دي په دې خاطر باندې چې ګرمي ده او شتمن خلک مطلق خپل اولادونه د باندې نه پرېږدي، مګر دا خلک به الله جل جلاله دې ته مدد کړي چې په دې سره ګرمۍ کې درسونه ووایي. سبقان وي الله پاک جل جلاله دغه کلام یاد کړي. دعا وکړه مولوي صاحب الله پاک مهربان دی. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سهل علينا يا إلهنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار ونبيك المختار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب. اللهم اختم لنا بالخير والسعادة والبشارة والإيمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. اللهم اجعل آخر كلامنا بالصدق والإخلاص لا إله إلا الله. آمين. الله دې تاسو ټول ته اجرونه درکړي. زه مطمئن یم چې خدای جل جلاله به دا ځای داسې جوړوي چې موږ تاسو به انشاءالله چې فکر لنه کوو او ډېر ژر به الله جوړ کړي د خیر. بس تاسو هم دعاګانې ورته کوي. دا جلسه وکړه مکمله ده، غواړي چې دې دا ګرځ وکړو. ښه زیات خلک وشال چې قاریان هم درلوده حافظان. ښه ماشاءالله. دلته مو جلسه وکړه. اوه دانه نجلۍ وه، نو نور اوه دانې قاریان. ښه ماشاءالله. انشاءالله اته نه دانې نجونې دي. د حفظ څنګه لرئ؟ اوه یو دانه حافظ دي سږ کال. ښه الله پاک مهربان. ټول کارونه به الله پاک جل جلاله وکړي. وایي چې ودې د جوه سفر دا موږ بار راځو، دا زما دوی سره انشاءالله وعده ده چې تر هغه وخت به د خیره موږ دلته راځو د خیره چې تر څو الله پاک جل جلاله یو څوک مهربانه کوي او د دغه ځای مصرف په غاړه باندې اخلي. بیا هم ورته چې برمه داسې مؤمنان مو پیدا کېږي، یو به برمه وهي او د سونو ځای به جوړي، تشنابه نور جوړي، بل به دروازې او کړکینان ورکوي او درېیم به دغه ټوله شمسي برق ورته جوړي. دا د جمله سم مبارک راغلی بخښه ده خدای اجر ولا کارونه الحمدلله شکر. بس تر ټولو دا موږ ته ډېره مهمه خبرې چې دغه جمله سب مرک په دې معذور حالت باندې دغه مځکه خو به یو څو ورته خرڅېدله، خو بیا هم د الله دین ته وقف کړې ده. نو راځئ موږ او تاسو بیا چې شو کوو د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې ور جوړه کړو. جزاک الله احسن الجزاء. الله دې تاسو ته اجر درکړي. خیر اوسې. بس تر ټولو دا موږ ته ډېره مهمه خبرې چې دغه جمله سب مرک په دې معذور حالت باندې دغه مځکه خو به یو څو ورته خرڅېدله، خو بیا هم د الله دین ته وقف کړې ده. نو راځئ موږ او تاسو بیا چې شو کوو د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې ور جوړه کړو.
مځکه مو واقف کړه بس منځلو چې جوړه کړو نه هغه یې ولاړه وه نو چې بیا دا کوم مقصده خوا به چې را جوړه شي نه الحمدلله د قرآن شریف زده کړه پکې کېږي ثواب یې زموږ او ستاسو د ټولو وي دا خدای مهربان دی. بس ملا سر ملا جمهوریت صاحب سره باش پر والله چې سمر صالح بچم وقف کړی ده د هغه د ملچانور باغ مځکه زموږ دفاع ټول دا ځای دو سره یو دی دی چې خیر راباندې بالکل دا جام سمر صالح چې زموږ دفاع دی په جزا کې زده کړې شروع عبادت ته ثواب یې ټوله ستایي وه بالکل به دی دا بس واقعا ته بیا دا کوم مثال یو پاچه بله راځه بلې وپوښتې کومې پکې جوړ کړې د کورو شباب سره شریک ټوله به الله پاک جل جلاله کوي انشاءالله الله خو مهربانه ذات دی وای مهربان سمه ده تکلیف نه در کوی حاجي مولوي صاحب ته کښېنه د خیره سره موږ به هم ځو او ته تکلیف کېږي ما د اوس په ولاس کوټې خدای پاک مو عزت وکړه خیر سه ځو یو کوټې ساز الله پاک ته عزت وکړه الله بس دعاګانې کوه چې خدای پاک یې جوړ کړي الله پاک چې بس قدرت دی توم درکړي نه په مهربانه جبه کې الله پاک چې دغه چوک برازي اوس امین که الله دې قدرمن خیر فکر امین امین الله دې سلامت لره خیر وسه دوستانو دا وننۍ درې برنامې تاسو ټولې ولیدلې د ټولو برنامو په دې امید کې چې خپل مؤمنان خپل بنده دغه د الله خاص مخلوق به کومک ورسره وکړي د سره کومک ورسره وکړي نو بلې برنامې ستاسو درنه چوپړ ته راځو پر ستر خالق الله عزالله متعال رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د شملوارو وطن د شملوارو وطن د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د باعزت شملورو استوګن دی وطن